د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کې که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهم خبرو لپاره د سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ تازه اشرف غني په خپلې وینا کې ویلي چې له افغانستان سره بشري مرستې باید په شفاف او مؤثر ډول مدیریت شي د افغانستان د پرمختګ لپاره د بهرنۍ تګلارې او طرحو په اړه هم مخالفت څرګند کړ او وی ویل چې باید اوسني وضعیت ته په کتو له موجوده طرحو څخه کار واخیستل شي هغه وویل چې افغانستان پراخ اقتصادي مالی او بشري سرچینې لري او د دغه سرچینو څخه د استفادې لپاره باید یوه افغان اقتصادي طرحه موجوده وي نه د بهرنیو افکارو او نظرونو په اساس جوړه شوې طرحه هغه طالبانو ته په اشارې وویل چې د واک ترلاسه کول اسان دي خو د هغه ساتل او تحکیم سخت دي اړتیا ده چې په خپلو کې سره یو ملي بحث پیل کړو او یوې نتیجې ته ورسیږو دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا ښه وخت